السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ باسي. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دغه فیوچر پرفیکټ ټینس دی، فعل مستقبل مکمل یا بشپړ زمانه. دا بیا په درې برخو کې دی. اول د دې تعریف دی، بیا اصول دي، رولز، هیلپینګ ورب، دا شیان. دغه وروسته بیا جملې دي. راځو د دې اول د واره د دې تعریف ته. د دې دوه تعریفونه، دوه ډوله تعریفونه ما درته لیکلي دي، دواړه ولولئ، زده کړئ. خو د هغه څه مخکې که تاسو چیرې نوي یاست، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نوي یاست نوټیفیکیشن بیل باندې کلیک وکړئ، ځکه بیا به زموږ هر سبق تاسو ته دررسي. او زموږ واحد چینل دی، واحد سبق دی چې کورس لري پرله پسې په منظم ډول باندې. تاسو ته به دا ډېر پیدا وکړي. راځو اوس د دې تعریف ته. It shows any action which will have been done in future before a specific time. دلته د ای پر ځای اس لیکل شوی دی، دلته یې راځي. دا یو کار ښکاره کوي چې هغه به سوی وي in future په روان وخت کې before a specific time، د یو ځانګړي وخت څخه مخکې. هغه بیا موږ ته تاسو ته په جملو کې ووایو چې څنګه د یو ځانګړي وخت څخه مخکې. یو تعریف یې دا دی، یو تعریف یې دا دی or یا to show an action چې ښکاره کړي یو کار، عمل that will have been finished چې مکمل سوی وي at some point of future په روان وخت کې، پر یو موقع باندې، په یو وخت باندې، په روان وخت کې به یو پر یو موقع باندې، پر یو ځای باندې مکمله سوی. دا یې دویم تعریف دی. دواړه صحیح دي، چارې یې زده کړئ، صحیح دي. نو دا د دې تعریف شولو. اوس به راسو د دې هیلپینګ وربو د دې پاره مو دروښي. ویډیو سره لایک کړئ، راسئ د دې رولز ته. او دا یې هم هیلپینګ ورب او پارم او سنګولر پلورل، چې د سنګولر سره څوک استعمالوی سو، د پلورل سره څوک استعمالوی سو. د هر ټینس خپل هیلپینګ ورب دی. د دې ټینس هم خپل هیلپینګ ورب دی، ویل هیو. خو یوه خبره دا پکښې ده چې اوس نو دا سیسټم نشته، پخوا دا ولو. که څوک هغه سیسټم باندې ولاړ سي ډېر ښه دی. د آی و د وي سره په ټولو فیوچر ټینسو کې شل استعمالیږي، دا نور سره ویل استعمالیږي. د آی و د وي سره شل، د نورو ټول هر څه فایلونه چې دي د هغو سره شل، دا نور سره ویل. د آی و د وي سره شل استعمالیږي. ورف ترډ فارم په دې کې استعمالیږي. سینګولر پلورل ټولو سره ویل هیو استعمالوی سو. خو که د آی وي سره شل استعمال کړې، دا به ډېر ښه وي. اوس نو راسئ جملو ته، مثالونو ته. او دا یې هم جملې. جمله د اوله، جمله د I shall have read the book. ما به کتاب لوستی وي، ویلی به مې وي. سوالیه د shall I have read the book. آیا ما به کتاب لوستی وي؟ I shall have not read the book. ما به کتاب نه وي لوستی. دا یې منفي جمله ده. په دې کې یوه خبره ده، د یادونې وړ ده چې کله یو هیلپینګ ورب دوې برخې وي، لکه په دې کې دا shall have، دا دوې برخې دي. صحیح دی، یو هیلپینګ ورب دی خو دوې برخې لري. دا چې کله سوالیه او منفي جوړې، ته چې کله سوالیه او منفي جملې جوړې، بیا نو دا جلا کېږي. مثلا په سوالیه کې اول د واره shall راغلی دی، بیا سبجکټ آی راغلی دی، بیا have راغلی دی. هلته په ساده کې shall have یو ځای راغلی دی پرله پسې، خو دلته په سوالیه او منفي کې shall جلا راغلی دی، have جلا راغلی دی. دا خبره باید موږ په یاد ولرو. دی نسو ویلی چې shall have I read the book، هغه رقم نه راځي. نو دا به سره دغه رقم په منفي کې I shall have not، I shall not have. دلته موږ په کمپیوټر موبایل کې غلط لیکل شوی دی. I shall not، بیا have راځي. I shall not have read the book. ما به کتاب نه وي لوستی. You will have eaten the food. تاسو به ډوډۍ خوړلې وي، تا به ډوډۍ خوړلې وي. It will have rained tomorrow. سبا به باران اورېدلی وي، سوی به وي. او will it have rained tomorrow. آیا سبا به باران سوی وي. The sun will have risen. لمر به راختلی وي. دا پر روان وخت کې، پر یو وخت باندې، پر موقع باندې، پر ځانګړي وخت باندې. They will have gone to کشمیر. دوی به کشمیر تللي. په اخره کې دا دوې جملې چې په پښتو موږ لیکلي، دا په انګریزي کې چینج کړئ، په کمنټ کې ولیکئ. مننه د ویډیو کتلو څخه.